دا دوه شیان چې دي هروپ او J-10 یو جنگي جهاز دی چې چین جوړ کړی دی پاکستان سره دی او د هندوستان جهازونه پرې باسلي دي او یو دی د IAI اسرائیلي ټکنالوژي ډرون هروپ په نوم باندې په دې موضوع درته نن کره قوي تصدیق شوي معلومات درکوم چینیان هندوستانیان سوای د هندوستان مطبوعات سوای پاکستان سوای د پاکستان مطبوعات سوای په دې کې څوک یو بل دروغجن ثابتوي څوک په یو بل تورونه پوري کوي کوم خبره سم ده او کوم ناسمه ده دی پروګرام کې د دوه شیان J-10 چې رافیل جهاز غورځولې دی او هروپ مینی هروپ چې د اسرائیلی ډرون دی په دې موضوع تازه معلومات درکوم چې دی موضوع د هندوستان پاکستان په جنگ کې څه پرمختګونه او نړیوالو پام ولې ځان ته وراړولی دی اول د هروپ خبره کومه او دا معلومات ډېر کره او تصدیق شوي دي څوک هم چک کولی شي ډبل IAI دا یو داسې اسرائیلی شرکت دی یو کمپنی ده چې مینی هروپ ډرون یا بریدګر ډرون چې کوچنی ماډل دی دا جوړ کړی و دا ماډل د عصري جګړو لپاره ځانګړی تاکتیکي یا ټکنیکي ډیزاین لري په 2015 کې د مئی 28 یعنی پرون پاکستان داوا وکړه چې هند د هروپ بریدګر ډرونونه د لاهور په هوایي دفاعي سیستم د برید لپاره وکارول او دوی ټول نسکور کړل دا دواړه پرمختګونه چې یو پکې د جهاز دی او یو د بې پایلټه جنگي ټکنالوژي دی نړیوال اهمیت او د سیمې د اټومي سیالیو یا سیالانو ترمنځ تاوتریخوالی بیخي زیات کړی دی راځئ چې تاسو ته ووایم چې اسرائیل دا جهاز کله جوړ کو چا استعمال کو هندوستان ته څنګه واغس دا ډرون چې کم کوچنی دی دا د یو ساعت د ماموریت لپاره توان لري او په خاصه توګه په هغه ځایونو کې کاریږي چې د وخت حساسیت پکې وي د پټېدی هم شي راښکاره کېدی هم شي هروپ په لومړي ځل کله جوړ شو او څنګه جوړ شو په 1980 کې هروپ او هارپي ډرونونه جوړ شوي وو دا د هغې نقل دی چې نړیواله پوځونه یې اوس استعمالوي او ډېر په کامیابۍ سره استعمالوي هروپ له الکترو اپټیکل سنسر سره جوړ دی دې کې داسې سنسر لګېدلی دی او ګڼ هیوادونه یې کاروي په لومړي ځل باندې اټکل کېږي چې ترکیې په 2015 کې دا جوړ کړی و دا ډرون برطانیې د دفاع وزارت د فایر شیډو پروګرام کې هم ازمویلی دی او ډېر کامیابۍ سره ازمویلی دی هندوستان په 2009 کې د اسرائیلي کمپنۍ IAI سره د هروپ د اخیستو خبرې شروع کړې وې او په 2009 کې له $100 میلیون نه زیات ارزښت باندې نږدې 10 ډرونونه اخیستي وو هند دې ډرون ته بیا د P4 نوم ورکړ او وروسته یې بیا 450 نور هم پکې ور شامل کړل هروپ تر اوسه پورې په جګړو کې ثابت شوی دی چې یو کامیاب جهاز دی مثال په توګه اذربایجان په 2020 کې په ناګورو کراباخ کې په جګړه کې دا ډرون ډېر په کامیابۍ سره استعمال کړی و د دې GPS چې کوم دی یعنې د ځایونو معلومولو کوم آله چې ده یا درک چې معلوموي دا په هغه سیمو کې هم کار کوي چېرته چې غرونه وي یا بیا هدفونه په پټ ځای کې وي د شام دفاعي سیستم SA-22 ګری هون نومېده دا دفاعي سیستم و څنګه چې د اسرائیلو آیرن ډوم دی په 2010 کې د مئی په 10 نیټه هم دې ډرون تباه کړی و وروسته بیا په 2024 کې د دسمبر په 9 د شام په پوځ باندې دا ډرون بیا په حمله کې کامیابۍ سره استعمال شو تازه پیښه اوس د مئی پیښه ده 8 مئی 2015 پاکستان دعوه وکړه چې هندوستان هروپ بریدګر ډرون د لاهور په هوایي دفاعي سیستم د برید لپاره وکاروه دا د پاکستان د پوځ د بیان ښاغلي احمد شریف چودھری وینا ده پاکستان دا وکړه چې دا ډرون را نسکور کړ او د ملکي الوتنو 4 هوایي ډګرونه لږ وخت لپاره دی تړلي وو چې بیا وروسته پرانستل شو د پوځ ویاند وویل چې ټول 12 ډرونونه یې د پنجاب په لاهور اټک ګجراوالا چکوال راولپنډۍ او بهاولپور نه علاوه د سند په سکر عمرکوټ او کراچۍ ته نږدې راوغورځول پاکستان دا بریدونه د پوځ په وینا د شدیدو پارونکو عملونو په توګه تعبیر کړي دي او نړیوال فکر کوي چې د دواړو اټمي طاقتونو ترمنځ دا مسله چې دا د دې د نرستو نور هم پراخه شي اوس راځو J-10 نومې جنگي جهاز ته دا جهاز J-10 چې د چین جوړ کړی دی او اوس
کره خبر دا دی د هند دوه پوځي الوتکې دې رانسکورې کړي دي. د امریکا دوه لوړپوړو چارواکو رویټرز خبري ادارې ته تصدیق کړی دی. دا پیښه د بیجینګ د پرمختګ د جنگي الوتکې لپاره په امریکا کې واشنگټن کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. رویټرز وایي د هندي ځواک د بیان تر مخه چې هغه ورته د تفسیر نه انکار کړی دی. چین جنگي الوتکه دا اوس په واشنگټن کې د ډیر نږدې نه څارل کیږي او ځکه څارل کیږي چې دا درک شي چې بیجینګ به د تایوان یا پراخې هند پیسفیک شخړې په موضوع کې څنګه دا عملي کړي. یو امریکایي چارواکي چې رویټرز ته خپل نوم نه ښود په دې شرط وویل چې باور شته دی چې چین د پاکستان د چین جوړ J-10 دا جنگي جهاز چې دی د دې په وسیله د هند جنگي الوتکې هدف کړی وي چې دوه پکې رانسکورې شوي دي. یو بل چارواکي رویټرز ته بیا وویل چې په دې الوتکو کې یو چې رانسکوره شوه د فرانس جوړه رافیل جنگي الوتکه وه. دا دواړه چارواکي وایي چې د پاکستان F-16 هغه جهاز دی کوم چې امریکای جوړ کړی وو پاکستان ته ورکړی وو، یعنی دا د امریکای د لاکهیډ مارټن جوړ شوی جهاز دی. هم ممکنه توګه باندې په دې حملو کې کارول شوی وي. هند تر اوسه پورې دهلی سره چې کله رویټرز وایي د خبرې کوشش وکړه نو هغه د خپلو جهازونو د تاوان نه انکار وکړه یا اعتراف نه دی کړی، بلکې هغه دا وویل چې د پاکستان دننه د ترهګرو په مرکزونو باندې په کامیابۍ سره بریدونه کړي دي. د نړۍ ځواکونه لکه امریکا، روس او چین د نړۍ له تر ټولو خطرناکو او ګڼ نفوس لرونکو دوه اټمي سیمو یعنی پاکستان او هندوستان نه غوښتي دي چې آرامه شي. په فرانس کې دا خبره تایید شوې ده چې د پاکستان چینایي جوړ J-10 الوتکې د دې بریدونو لپاره کارول شوي دي او دغه شانتې رافیل جهاز چې دی د هغې د غورځېدو تصدیق یې کړی دی. پاکستان لخوا دا جهاز چې J-10 دی او د فرانس دا جهاز چې رافیل دی دا دواړه جهازونه د 4.5 نسل یعنی 5th جنریشن نه لږ شاته 4.5 جنریشن جنگي الوتکې ګڼل کیږي چې د جنگي الوتکو په مخکخ یا په لومړي سب کې شمارل کیږي. د امریکایي او اروپایي شنونکو یا څېړونکو او د دفاعي صنعت سرچینو یا د پوهانو تر مخه د پرمختللو وسلو ژوندۍ کارونه چې ښایي په راتلونکو لویو ځواکمنو شخړو کې وکارول شي دا دواړه جهازونه پکې مهم کردار لوبولی شي. اوس د چین، امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو د هوایي جګړو ټولنې نه به نور معلومات په دې لاره باندې راځي چې د دې جهازونو د استعمال چې پاکستان وکړ دا J-10 که دا کامیاب شو امریکا د دې په بدل کې په چین باندې سم چې موږ په دې پروګرام په شروع کې وویل څرنګه نظر ساتي یا څارلی شي. اوس دا دواړه خبرونه یو چې ما په خپله د هاروپ AIAI اسرائیلي کمپنۍ ده هغې جوړ کړی ورکوټې ډرون دی. دا معلومات په خپل راغونډ کړل، تصدیق مې وکړ، کره مې کړل. دا د IAI د اسرائیلي کمپنۍ د هندوستان سره په شوې لوزنامه کې د ټول تفصیلات سره چې اوس هغو له 100 ډرونونه ورکړي دي. لومړنۍ معاهده یې کله کړې وه او هندوستان ته تصدیق کوي او دې ته P4 وایي. هندوستان سوی دا په ځان جدا خبره ده. پاکستان وایي چې دا ډرونونه ډېره غورځولي دا جدا خبره ده. دا ډرونونو کې یو خبره چې ډېره مهمه ده د دې دوه دي، یو منی دی، یو ورکوټ دی، یو غټ دی. غټ چې دی تر 9 ساعتو پورې د کوم ځای چې جګړه کېږي د هغې نه بره پاتې کېدی شي، څارنه کولی شي او بیا هدف او ځان سره دا درنه وسله ډېر حده پورې نه خو وسله مړی شي. مینی چې دی کوم چې په پاکستان کې پاکستانیانو ولي دی 12 زره غورځولي دي. په دغه کې چې کوم ټکنالوژي دا غدا چې د 1 ساعت نه وروستو د ځان په خپله تباه کولی شي. ځکه د ډرون ته بیا دی سوسایډ ډرون هم وایي یا ایکسپلوډینګ ډرون هم وایي چې دا په خپله ځان تباه کوي. دا خبر موږ په خپله راغونډ کړ، تصدیق وکړو او کره دی. دویم خبر چې ما کوم وویلو د J-10 او رافیل په هکله باندې چې دوه جهازونه غورځېدلي دي د هند رویټرز دا خبره د امریکایي چارواکو نه تصدیق کړې ده. په دې کې یو رافیل دی او دا جنگي جهازونه چې پاکستان په دې باندې حمله کې استعمالول دا J-10 د چین جوړ شوي جهازونه دي
چین اوس معلومات داري چې خپل سټلت J-35 چې 5th جنریشن د 5م نسل ډیر مهمترین او تیزترین جهاز یې هم پاکستان ته ورکولی شي. تر اوسه پورې په دې جګړه کې چا دروغ ویلي دي، پاکستان څومره جازونه غورځولي دي، دا په خپل ځای باندې هندوستان څه وایي چې د پاکستان دویم ځل حمله وکړه په سرینګر کې وغیره وغیره، په خپل ځای باندې دواړه هیوادونو خبریالان څه دعوې کوي دا په خپل ځای. خو دا دواړه خبرونه ډېر په وثوق سره وایم، ډېر په تصدیق سره وایم، ډېر قوي خبرونه دي، ډېر کره خبرونه دي. د دې نه علاوه په دې موضوع باندې تاسو نور معلومات په مطبوعاتو کې ترلاسه کولی شئ. داود د نورزه بی کاسټ، زه رحمان بونریم.